بیا هم سلامونه دوستانو. په دې ویډیو کې تاسو ته درښایم چې P2 پروګرام ته څنګه اپلای کیږي، کوم کسان کولای شي چې اپلای ورته وکړي، کوم اسناد ضروري دي، څنګه اپلای ورته کیږي او څومره وخت نیسي، کوم ځای کې د دې پروسه پر مخ ځي او کومې فورمې ورته پکار کیږي، څوک کولای شي چې اپلای ورته وکړي او بیا وروسته څنګه کیږي. ټوله پروسه درته تشریح کوم د P2 پروګرام په اړه. البته چې پروګرام P2 یا پروګرام پرایورټي 2 ډیزګنیشن فور افغان نېشنلز. نو تر ټولو لومړی راځو چې کوم کسان کولای شي چې دغه ته اپلای وکړي. هغه کسان چې د امریکایانو سره یا اطلاف ځواکونو سره یا ISAF سره کار کړی وي، هغه کسان کولای شي چې P2 پروګرام ته اپلای وکړي. لکه دلته چې څنګه نوشته دي، دا ټول مکمل ټول نه درته تشریح کوم، فقط هغه خلاصه زه تاسو ته وایم چې کوم اسناد پکار کیږي او د کوم ځای اپلای ورته کیږي، کومې فورمې ورته ډکیږي، څومره وخت نیسي. نو تر ټولو د مخه راځو. دلته په دې صفحه کې بعضی معلومات نوشته شوي دي. دغه هم تاسو کولی شئ مثلا فقط په انټرنیټ کې ګوګل کې ولیکئ چې P2 فور افغانستان. دا مو چې ولیکو، ګورئ دا لومړنی سایټ دی چې دا درته خلاصیږي. په دې کې هغه ټول معلومات شته، بعضی معلومات څه ده. او دغه نه وروسته دلته یو بل ویب سایټ ده wrapsnet.org په نوم باندې WRAPSNET.org. دغه ویب سایټ مو چې خلاص کو، په دې کې بیا تاسو راځئ دغه ته SIV Iraq and Syrian P2 افغان ریفرنس په دې باندې کلیک کوئ. سمه ده. په دې مو چې کلیک وکړو، د نه وروسته بیا دلته لاندې راځئ. دلته څو بخشونه لري. لومړنی بخش د همدغه P2 په اړه ده چې زموږ او تاسو نن موضوع ده. دویم بیا چې ده ریفیوجی پروګرام فور عراق، د عراق او سوریه لپاره ده. او دریم چې ده سپیشل امیګریشن SIV لپاره ده. نو موږ راځو دغه ته، په دې باندې پاس کوو. دلته څلور لینکونه دي. په اولین لینک کې انفارمیشن فور US affiliated افغان نېشنلز، دا د معلوماتي فرمه ده چې په دې کې ټول معلومات دي. دا خلاصه ده. په دې کې هماغه ټول معلومات لکه مخکې چې ما په دې سایټ کې درته خلاص کړي ول، دغه معلومات دي چې څه کار کیږي. که دا مو غوښتل په انګلیسي باندې پوهېدی، دا ټول کولی شي تاسو ولولئ. او دویم چې ده، دویم هماغه انټروډکشن فور US based media US based NGOs افغان P2 referrals. نو په دې کې هماغه ټول لیکل شوي دي چې کوم کسان کولی شي اپلای وکړي. نو هغه کسان چې SIV په شرایطو برابر نه ول، لکه د SIV لپاره یو ریکمنډیشن لیټر پکار ده، تر یو کال نه پورته باید تاسو کار کړی وي. او یو HR لیټر پکار ده چې تر یو کال نه پورته تاسو باید کار کړی وي. دغه نه وروسته بعضې فورمې دي، خو که تاسو تر یو کال نه کم کار کړی وي، د SIV په شرایطو برابر نه یاستئ، تاسو بیا کولی شئ چې P2 ته اپلای وکړئ. نو دلته هغه ټول مکمل پکې لیکلي دي. او دویم بخش چې ده، دویم دغه فرمه ده. دا فرمه چې ده، دا تاسو لپاره څوک ډکوي. دغه ریفرل فرمه ده. څه ده؟ Employee verification for Afghan P2 referral made by US میډیا، یعنی د هغو کسانو لپاره ده چې چا د امریکایي شرکتونو کې کار کړی، د امریکایانو په څنګ کې کار کړی وي، یا ترجمان په صفت باندې، یا د دوی راډیوګانو کې، یا په کوم بل بخش کې چې یعنی هغه کمپنۍ چې تاسو کار ورسره کړی دی، هغه باید امریکایي کمپنۍ اوسي. نو په دغه مشر باید امریکایي اوسي. دغه بیا تاسو لپاره هغه کس ډکوي. یعنی تاسو څنګه ورته اپلای کولی شئ؟ زه داسې خلاصه درته ووایم کوم کسان کولی شي چې اپلای ورته وکړي، یعنی څنګه کولی شي چې اپلای وکړي. تر ټولو لومړی دغه فرمه تاسو هماغه کمپنۍ ته لیږئ چې دغه فرمه تاسو لپاره ډکه کړي. مثلا ستاسو د کمپنۍ رئیس ده جان، څه ده، داسې د مثال په توګه JON، او دا مکمل ټول اتومات همدغسې وي. دلته بیا تاسو نوم لیکئ. مثلا لکه زه خپل چې لیکم AMIR امیر شاه هی شي، دلته نوشته کوي. بیا کمپنۍ نوم لیکي، دلته خپل نوم لیکي یا خپل ایمیل لیکي. دا فرمه دوی خپله ډکوي. کله چې دا فرمه دوی خپله ډکه کړه، تاسو بیا دلته راځئ. یو بله فرمه ده، دغه دریمه فرمه اکسل شیټ ده. دغه اکسل شیټ بیا تاسو خپله ډکوئ د ځان دپاره. په دې کې یعنې تاسو مین اپلیکنټ څوک ده، مثلا مین اپلیکنټ زه دلته خپل نوم لیکم. دغه نه وروسته میډل نیم نه لرم، لاس نیم هم همداسې شا لیکم د مثال په توګه. بیا سیکنډ سور نیم لیکم، هغه هم ضروري نه ده. یعنې دې نه وروسته بیا دلته خپل جنسیت انتخابوئ. بیا دلته خپل ډیټ آف برت لیکئ، نیشنلټي خپل افغان لیکئ. په دې ځای کې مارټل سیټل خپل دی، واده شوي یاستئ که نه وي، واده هم نه وي کړی، متأهل لیکئ. اوسنی استوګنځی دلته خپل لیکئ، مثلا افغانستان وي که هر ځای وي. خپل ایمیل ادرس دلته لیکئ. که دویم ایمیل ادرس لرئ په دې ځای کې لیکئ. ټلیفون نمبر دلته لیکئ. که بل ټلیفون نمبر لرئ دلته لیکئ. بیا خپل د تذکرې نمبر لیکئ، د تذکرې ځای لیکئ
کوم ځای کې تاسو تذکره اخیستې بیا پاسپورت نمبر لیکئ د پاسپورت ځای لیکئ کوم ځای کې تاسو اخیستی یعنې کوم ملک کې تاسو اخیستی د هغه نه وروسته دلته ټول تاسو خپل فامیل کوم غړي چې تاسو فامیل کېږي لکه تاسو مېرمنه تاسو اولادونه هغه ټول بیا دلته پکې اضافه کوئ خپله یعنې تاسو څه کېږي تاسو ښځه ده که تاسو خاوند ده که زوی ده که لور ده که کوم بل څه کېږي دلته نوم لیکئ د هغه نه وروسته دلته همدغسې ټول دا ټوله پروسه کوي د هر یو لپاره دلته بل کس انتخابوي نوم یې لیکئ همدغسې دا ټول مکمل پاسپورت پلس افیشو دا ټول انتخابوي دا ډکوئ صحیح ده دا فورمه مو ډکه کله سمه ده د هغه نه وروسته هغه ریفرل وریفیکیشن یعنې دغه اچ آر لیټر دا خپله خارجي هغه کمپنۍ چې تاسو کار ورسره کړی دا هغوی په خپله ډکوي سمه ده دا فورمه چې دوی ډکه کله تاسو به داسې وکړئ د خپله اکسل فورمه اکسل شیټ فورمه چې کومه ده دغه سره د تاسو پاسپورت سره ستاسو دا نور لازم اسنادونه چې کوم دي لکه دلته چې ذکر شوي دي چې کوم اسنادونه ورته په کار کېږي د دې فورمې لپاره ګوره کله چې تاسو اپلای کوئ دلته هم ذکر شوي دي هغه مکمل ټول چې کوم اسنادونه په کار کېږي each referral package must contain all required information صحیح ده او په دې کې نور کوم اسناد په کار دي یو دغه اکسل شیټ ده چې مخکې ما وویلي هغه تاسو ډکوئ صحیح ده لکه دغه اکسل شیټ چې خانه پورې مو کړو د هغه نه وروسته بیا امپلای ویریفیکیشن فورم ده دا خپله خارجي ډکوي صحیح ده او دریم چې ده دغه اسناد دي This is optional to include but highly encouraged if available یعنې دا آپشنل دي یعنې ضروري نه دي چې راویلږئ یعنې کوي در سره باید راویلږئ ډېر ضروري هم نه دي چې یعنې ستاسو کیس پر مخ نه ځي په دې کې شامل څه دي ستاسو پاسپورت ده تذکره ده د زیږېدنې کارت ده او د هغه نه وروسته میریج سرټیفیکیټ ده د واده سرټیفیکیټ یا د طلاق سرټیفیکیټ یا که څوک وفات شوي وي د هغو د مړینې سرټیفیکیټ یا برث سرټیفیکیټ او د هغه نه وروسته بیا امپلای بیج دی یعنې کاري بیج کوم ځای کې چې تاسو کار کړی وي هغه آی ډي کارت بیج یا امپلای ویریفیکیشن دغه ټول لکه مخکې چې ما ویلي آپشنل دی اما کوي در سره باید ورولږئ صحیح ده که هر څه وي در سره هغه ورسره کوئ که کوم څه نه وي هغه بیا وروسته هم کولی شي یعنې ډېر ضروري نه دي چې تاسو کیس تېرېږي صحیح ده یعنې دا اسناد او خپل اکسل شیټ دا تاسو همغه کمپنۍ ته ورلیږئ کوم چا سره چې تاسو کار کړی وي دا اسناد باید څوک ولیږي ښه دلته واضح لیکل شوي دي چې د ایمیل ته یې راولېږي باید څوک یې راولېږي هغه کمپنۍ چې تاسو کار ورسره کړی وي د هغې کمپنۍ یو لوړ رتبه خارجی باید واوسي ښه هغه خارجی یعنې افغان امریکن باید نه وي یعنې افغانی نه وي چې د هغه سټیزن یې اخیستی وي خپل امریکن باید وي یعنې یو امریکنی چې هغه کمپنۍ تاسو کار ورسره کړی وي د هغې کمپنۍ یو لوړ رتبه یو عادي کارمند هم نه لکه کارمند یا اشپز یا ډرایور یو لوړ رتبه کارمند به اوسي چې دغه ایمیل ته اسناد ولیږي که چېرته تاسو د اسناد له خپل ایمیل نه ولیږئ هغه د قبول وړ نه دي لکه دلته لیکلي دي ښه We only respond to the message sent by the senior most American employee of that organization صحیح ده دلته واضح لیکل شوي دي چې موږ فقط هغو کسانو ته ځواب ورکوو چې د همغه کمپنۍ یا ارګنایزیشن ټولنې چې تاسو کار ورسره کړی وي یو امریکانی وي او د هغه یو لوړ رتبه کس وي موږ ته ستاسو اسناد رالیږل شوي دي هغه له طرفه هغو ته موږ ځواب ورکوو لوکل ایمیلو ته یا شخصي ایمیلو ته ځواب نه ورکوي بل څوک نشي کولی چې د اسناد ولیږي یعنې تاسو خپله که اسناد ولیږئ تاسو ته ځواب نه درکوي د قبول وړ نه دي تاسو باید که غواړئ چې پی ټي ته اپلای وکړئ تاسو باید د هغې کمپنۍ سره په تماس کې شئ چې تاسو کار ورسره کړی ده هغې ته ووایئ چې زما پی ټو پروګرام شروع کړئ د اکسل فرم ډک کړئ تاسو خپل اکسل فرم چې ډک کړو د هغه نه وروسته بیا تاسو دغه خپل اسناد لکه پاسپورت تذکره ډیټ سرټیفیکیټ یا برث سرټیفیکیټ یا د میریج سرټیفیکیټ دغه ټول اسناد او دغه اکسل شیټ دا همغه ارګنایزیشن ته لیږئ هغه کمپنۍ ته هم چې ولیږل هغه بیا ستاسو لپاره پی ټو ته ستاسو مکمل پیکیج ورلیږي چې ولیږل شو بیا تاسو ته خپله دا کمپنۍ ځواب درکوي ښه کمپنۍ ځواب درکوي چې تاسو اسناد ولیږل شول تر پروسس لاندې دي یو سراب ته چې ولیږل شي د هغه نه وروسته پروسس لاندې وي بیا تاسو منتظر کیږئ یو میاشت یا شپږ هفتې اووه هفتې دغسې وخت نیسي نو چې کله ولیږل شول د هغه نه وروسته تاسو اسناد بررسي کیږي سټیټ ډپارټمنټ کې چې اسناد وکتل شول د هغه نه وروسته که تاسو اسناد د قبول وړ ول د پی ټو پروګرام لپاره نو بیا
تاسو ته یو کوډ راځي. کوډ چې درته راغی د هغه نه وروسته بیا تاسو بل هیواد ته انتقالیږئ ښه، یعنې دریم هیواد ته بیا تاسو باید انتقال شئ. هغه کوډ چې تاسو ته راغی د تاسو پروسه وتړل شي، یعنې بنده شي. تر هغه وخته پورې چې تاسو بل هیواد ته لاړ نه شئ، لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکیه، هندوستان، داسې هیوادو ته چې تر څو لاړ نه سئ هلته تاسو سفارت ته خبرداری ورنه کوي چې زموږ دغه پیټو پروګرام ده دغه راته شروع کړئ. تر هغه وخته تاسو پروسه نوره پر مخ نه ځي. نو تاسو مجبور یې چې لاړ سئ دریم هیواد ته، او دریم هیواد کې سفارت د امریکا ته خپل کوډ د پیټو پروګرام پیټو له طرفه چې تاسو ته راغلی وي هغه به هلته تاسو ورښکاره کوئ هغه ایمیل. هغه د هغه نه وروسته بیا ستاسو پروسه پر مخ وړي، او امکان چې دلته لیکل شوي دی له 12 میاشتو نه تر 14 میاشتو پورې چې د ستاسو پروسه وخت ونیسي، یعنې 12 میاشتو نه 14 میاشتو پورې په همغه هیواد کې ستاسو پروسه وخت نیسي. خو امکان چې اوس شرایط تبدیل شوي دي، بعضې کسان ډېر زر ولاړل او بعضې کسان پاتې دي، لکه څه رقم چې دغه ایواکویشن په افغانستان کې شروع شوی و 13 اګست پورې و. د هغه نه وروسته بعضې پروګرامونه تغییر وخوړل، خو تر اوسه پورې لا هدیس تغییر نه ده خوړل شوی. که تر اوسه همغه پروګرام د بعضې کسانو ته د پیټو له طرفه اپروول راغلی ده، اسناد د کمپنۍ له طرفه لیږل شوي دي، بیا کمپنۍ له طرفه تاسو هغو کسانو ته خبر ورکړل شوی چې تاسو اسناد ولیږل شول. د هغه نه وروسته بیا خود د سټیټ ډپارټمنټ له طرفه یو سرپ له طرفه هغه کسانو ته ایمیل راغلی، شخصي ایمیل چې تاسو اسناد د پیټو لپاره قبول شوي دي، تاسو کیس قبول شوی، تاسو باید دریم هیواد ته انتقال شئ. تر هغه چې انتقال نشئ تاسو پروسه به ولاړه وي. دریم هیواد کې سفارت ته تاسو خبر ورکوي، خبر نه وروسته ستاسو پروسه دوام پیدا کوي. 12 میاشتو نه 14 میاشتو پورې وخت نیسي. تر اوسه پورې همدغسې پروسه ده. دې نه وروسته امکان لري چې تغییر شي، خو هغه که تغییر شو بیا موږ هم کوشش کوو تاسو ته اپډیټ درکړو. بیا هم ډیره مننه که کومه غوښتنه پوښتنه لرئ کمنټ کې راته لیکلی شئ، او زموږ چینل سبسکرایب کول مو هیر نشئ تر څو زموږ همداسې نورې خپرونې خبرتیا ترلاسه کړئ او ویډیو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو نور ملګري هم دغه نه ګټه واخلي. مننه.